سلامونه ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې تاسې ټوله به روغ او جوړ یاست. نن درته د ډیاریا یا د نس ناس ناروغۍ اړوند خبرې کوم. ډیاریا یا نس ناس ناروغۍ که چیرې تاسې نن سبا شفاخانو ته ولاړ شئ، په هره شفاخانه کې به تاسې د نس ناس ناروغان په تېره بیا ماشومان ډېر ووینئ. په ماشومانو کې د مرګ درېیم لامل هغه د نس ناس ناروغي ده. نس ناس څه ډول ناروغي ده؟ کله چې یو انسان یا یو ماشوم په یوه ورځ کې 3 یا تر 3 زیات ځلې تشناب ته ولاړ شي، دغه حالت ته ډیاریا ویل کېږي. د نس ناس ناروغي اسباب څه شي دي؟ کیدای شي د بکټریا له امله نس ناس ناروغي رامنځته شي، کیدای شي د وایرس له امله، او یا هم کیدای شي د پرازیټونو له امله د نس ناس ناروغي رامنځته شي. مثال موږ تاسې ناپاکه اوبه وڅښو یا ناپاکه خواړه وخورو، په هغه کې بکټریا او میکروبونه وایرسونه شته، د هغه له امله موږ تاسې په بدن کې د نس ناس ناروغي رامنځته کېږي. هغه کس چې د نس ناستې په ناروغي اخته وي، لاندې علایم به ولري: د نس درد به ولري، خواګرځی به ولري، بدن به ډېر کمزوری وي، په غایطه موادو کې به اوبه ډېرې خارجېږي، په دې سره د بدن کې ډیهایډریشن رامنځته کېږي، دغه حالت ته ډیهایډریشن ویل کېږي، او انسان به ډېر ستړی وي، سترګې به یې ننوتلي که موږ تاسې وګورو، او اشتها به نه لري. دغه علایم په نس ناست ناروغ کې شته. د درملنې لپاره باید موږ تاسې اول ناروغ ته په زیات اندازه مایعات ورکړو. د نس ناست ناروغي هغه وخت ډېر خطرناکه کېږي کله چې انسان ډېر مایعات د لاسته ورکړي، ډیهایډریشن ته ولاړ شي او خواګرځی ورسره پیدا کړي. په دې وخت کې دغه د نس ناست ناروغي انسان ته ډېر خطرناکه کېږي. نو دې لپاره باید موږ تاسې اول کوشش دا وکړو چې ناروغ کس ته په زیات اندازه مایعات ورکړو. که چیرې ماشومان وي، هغو ته موږ کولی شو چې ORS پوړی په دواخانو کې د پیډیلایټ یا پیډیکیر په نامه سیرومونه خرڅېږي، هغه باید ورکړو. د درملنې لپاره بل موږ تاسې سیپروفلوکساسین انټي بیوټیک استعمالولی شو، خو انټي بیوټیک په هغه وخت کې استعمالولی شو چې موږ په دې پوه شو چې دغه نس ناست ناروغي د بکټریا له امله ده یا د پرازیت له امله ده. په دغه دوه حالتونو کې موږ تاسې نس ناست ناروغ ته انټي بیوټیک ورکولی شو. که چیرې ناروغي د وایرس له امله بیا هغه لپاره انټي بیوټیک کار نه کوي. او بل ښه خبر دا ده چې موږ تاسې باید د ناپاکو خوړو څخه استفاده ونه کړو، د ناپاکو اوبو څخه باید استفاده ونه کړو، باید موږ تاسې صفا اوبه وڅښو، صفا خواړه وخورو، ځکه په هغه ناپاکو اوبو او خوړو کې میکروبونه انتانات دي چې هغه موږ تاسې په نس ناست ناروغي اخته کوي.